سلامونه دوستانو، زه یم ثناء الله افغان او تاسو ګورئ ثناء الله افغان چینل. نن ځم بازار ته او بازار کې په 1500 افغانۍ باندې سودا کوم. تاسو راسره ویلاګ وګورئ چې په افغانستان کې 1500 افغانۍ باندې څومره سبزي او څومره غوښه کېږي. نو ویلاګ راسره تر اخره پورې وګورئ. او بله خبره دوستانو، ما د یوټیوب چینل هم سابسکرایب کړی دی، نو تاسو هغې ته هم وزټ کوئ، هلته هم ویډیوګانې کله کله ګورئ. نو لینک به ته په کامنټس کې ډاپ کومه ډراپ کومه، هغه ځای نه ورشئ او ډایرکټ زموږ یوټیوب د سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو زه هم بازار ته راورسېدم. بازار نه بلکې د کلي یو ورکوټی بازار ګوټی دی. دوستانو دکان ته راورسېدم، دکاندار نه معلومات کوو چې سبزي او غوښه په څه ریټ کې ده. نو پالې دوستانو راورسېدم، د امیر صاحب په اړه معلومات ورې کوو. امیر صاحب چېرته څه ریټ کې دی کیلو؟ کیلو غوښه 200 افغانۍ. زما لپاره به څه وشي؟ لپاره به خوړی شو ما ته به څو پرېږدي؟ چې څومره ستا زړه زه یو کیلو غوښه موږ ته راکړه. صحیح. تاسو ته به پته وي په افغانستان کې چرګان ډېر سخت ګران دي. په 400 300 350 افغانۍ باندې یو چرګ میلاوېږي. دلته د کیلو اکثر خلک دلته په کیلو باندې چرګان اخلي. ټماټر څه ریټ کې دی؟ ټماټر 10 افغانۍ. 10 افغانۍ یو کیلو دغه واچوه. امیر صاحب پیاز څه ریټ کې دی؟ پیاز 60 روپۍ کیلو. 60 روپۍ. ډېر ارزان نه دی پیاز؟ پیاز سږکال ډېر ارزان دی. نور کلونو په مطابق دغه کې سږکال سخت زیات ارزان دی. دا خپل هېوادي پیاز دی که نه بهر نه؟ کامل کامې خپل هېواد دی که نه؟ نو اخر هم زموږ سودا مکمل شوله او امیر صاحب ته مې پیسې ورکړې او خپله بقایا مې ترې راواخیستله. وش زیات دوستانو، دا هم د 340 افغانو سودا ده. د 1500 افغانو نه پاتې دا پیسې هم پاتې شولې او دا پکې زموږ سودا هم وشوله. نو تاسو راته هم ووایئ چې په ستاسو ملک کې د کیلو ټماټرو، کیلو الوګانو د غوښې څه ریټ چلیږي. نو په کمنټس کې راته خامخا